بربریت کړی دی دا چې کوم پولیس افسر دی په وردګ کې چې دی زموږ سره هیڅ کله په دې کې فرق نه کوو چې د دې GSQ لپاره څوک هم کار کوي هغه که مظلوم دی هغه که څوک دی کله یې موږ نه معاف کوو زما پلار هم چې په پښتونخوا کې ظلم کوي زه خپل پلار هم نه معاف کوم ملګرو د دې وطن څوک پاتې شول څوک بچ شول د دې وطن ملا یې مړ کړ ملا یې شهید کړ ډاکټر یې شهید کړ د دې وطن پولیس افسران دا ځنې بېغیرته دلته په پښتانه سره بسي پولیس افسران چې د پښتنو په پت تړلي وو هغه هم شهیدان کړل دا بېغیرته یې صرف پرېښودل چې د دوی سره جاسوسي کوي شلالي کوي وکیلان یې شهیدان کړل زمونږ د هرې طبقې استادان یې شهیدان کړل مشران یې شهیدان کړل د هرې پارټۍ کسان یې شهیدان کړل د هر تنظیم کسان یې شهیدان کړل څوک یې هم نه دی بخلی نه څوک په آینده کښې بخي په آخر کې زما درته ویلي چې ورځې خبرې زه نه کوم لنډه خبره کوم په دې جنوبي پښتونخوا ته دوی سترګې کلې کړي دي ارمان نونی د هغې مخالفت کړی دی دوی په لورلایق سے دا اول په پولیس حملې وکړي کله په ځان وکړي داسې بیا خلک ورسره عادت کړي کله بیا مشر وولي کله بیا ملا وولي کله بیا ډاکټر وولي دا یو دوی عادت ورته جوړوي د خلکو دا یو د تشدد دا یو دلته د جنګ فضا جوړوي په دې خبرو باندې ارمان نوني د هغې مخالفت کړی دی دوی دا جنګ KPK ته وخوړله دوی په دې جنګ باندې فاټا مکمله وخوړله برباد یې کړله تباه یې کړله دوی اوس جنوبي پښتونخوا ته سترګې دي په والله په قسم سره خو به دا ګیم دلته نه وچلوي په والله ټول پښتانه دلته راځو دی وایي په منظور باندې په بندیدا بلوچستان ته به نه راځي والله نن هم په زور ته نه راغلی یم بیا دا وطن د کله سیف الله د خلکو وطن دی د ژوب وطن د ژوب دی دا د کاکړانو وطن دی دا د ژوب د مندوخیلو موږ نه په خپل قاتل څه شکمن یو نه په ظالم څه شکمن یو نه په مظلوم څه شکمن یو نه په پښتونخوا وطن څه د خپل حیثیت او د خپل کمزوري وس په دې کښې موږ هېڅ ملګرو خبرې کېږي چې دا ریاست دا فاشست ریاست دا د GHQ ریاست دا ډېر زورور دی هېڅ زورور نه دی دا خو تر اوسه پرې د یو سر موږ تاسو ټکولی نه دی چې د یو سر ور وټکوې بیا به پته ولګي پښتون بهادر پښتون منظور پښتون منظور پښتون پښتون بهادر پښتون منظور پښتون منظور پښتون we want justice 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 نور پښتون بهادر پښتون منظور پښتون منظور پښتون ملګرو نن ما داسې خبرې کولې او داسې بیان مې کوو داسې لایحه عمل درته کوو چې د ده به سر ګډېدو خو د ملګرو نه راټوم کړم ویلې لږ د منظم شو مونږ د منظم شو مونږ د لږ یو ځای ته شو بیا او یا کله مونږ په عدم تشدد یې که څه دی په دې درس سره وکتله خو تا د په انسانیت پوه نه شوې په پښتو کښې ټاپه ده چې په صبر پرانه شوه سبا مې نیت دی بې صبرې ته ملاتړمه دا د ارمان شهادت دا د ارمان وینې په دې باندې خور
خدای پاک په شجاع او په پاک قرآن باندې قسم خورم چې د دغې مینې به کله هم موږ معاف نه کړو د دغې مینې بدل به موږ خامخا کړو د دغې احسان به زموږ په زړونو کښې چې د دغې پښتونخوا وطن سره کوم ظلم وشو کوم زیاتی وشو زموږ ځوانان یې شهیدان کړل زموږ د مشرانو یې سرونه کټ کړل زموږ یې کورونه ړنګ کړل زموږ یې خوندې مندې بې عزته کړلې زموږ ځوانان اوس هم نه پرېږدي موږ دې حد ته رسېدلي یو چې په خپل وطن کښې جنازه ته ځو هغه جنازه ته دې هم ځای نه پرېږدي په دې حالاتو کښې چې تا زما سره دلته د خبرو کولو یوه لار هم نه ده پرېښې بیا به زه په زور لار جوړوم زه به خبره لنډه درته کوم خبره به لنډه کوو موږ ته نور د پوهنې ضرورت نشته موږ نه په خپل قاتل څه شکمن یو نه په ظالم څه شکمن یو نه په مظلوم څه شکمن یو نه په پښتونخوا وطن څه د خپل حیثیت او د خپل کمزوري وس په دې کښې موږ هېڅ شکمن نه یو پاتې شوي ملګرو خبرې کېږي چې دا ریاست دا فاشست ریاست دا د چیچکو ریاست دا ډېر زورور دی هېڅ زورور نه دی دا خو تر اوسه پورې د یو سر موږ تاسو ټکولی نه دی چې د یو سر ور وټکوې بیا به پته ولګي نن ما داسې خبرې کولې او داسې بیان مې کوو داسې لایحه مې ترې کوو چې د ده به سر ګډېده خو زه ملګرو راپام کړم ویلې لږ د منظم شو موږ د منظم شو موږ دغه یو ځای ته شو بیا او یا کله موږ په عظمت تشدد یې کټ شوی په دې درس سره وکتله خو دا په انسانیت پوه نه شوې په پښتو کښې ټاپه ده چې په صبر پوره نه شوه سبا مې نیت دی بې صبرۍ ته ملاتړمه دا د ارمان سعادت دا د ارمان مینې په دې باندې خو زه د خدای پاک په شجاع او په پاک قرآن باندې قسم خورم چې د دغې مینې به کله هم موږ معاف نه کړو د دغې مینې بدل به موږ خامخا کړو د دغه احسان زموږ په زړونو کښې چې د دغې پښتونخوا وطن سره کوم ظلم وشو کوم زیاتی وشو زموږ ځوانان یې شهیدان کړل زموږ د مشرانو یې سرونه کټ کړل زموږ یې کورونه ړنګ کړل زموږ یې خوندې مندې بې عزته کړلې زموږ ځوانان اوس هم نه پرېږدي موږ دې حد ته رسېدلي یو چې په خپل وطن کښې جنازه ته ځو هغه جنازه ته دې هم ځای نه پرېږدي په دې حالاتو کښې چې تا زما سره دلته د خبرو کولو یوه لار هم نه ده پرېښې بیا به زه په زور لار جوړوم بیا به زه تا ته د پښتنو طاقت ښایم